د نن ورځې تر ټولو ډیر مهم او لنډ خبرونو سرټکی ویډیو را سره حتما تر اخره وګورئ. سلامونه احترامات ګرانو لیدونکو مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تازه خبرونو لپاره در سره همدا اوس پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. مهم خبرونه: د امریکا او طالبانو تبادله ناکامه شوه. د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو سره درې طالبانو تبادله ونه شوه. ایران: جواد ظریف وایي امریکا داعش جګړه ماران له عراق او سوریې افغانستان ته لیږدوي. رولاغني وویل طالبان افغانان دي او باید ورسره صلح وشي. اسدالله سعادتي: د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دویم مرستیال اسدالله سعادتي وایي د رایو له بیا شمیرلو مخکې باید هر صندوق د معتبرو رایو شمیر روښانه شي. کندهار: په کندهار کې وروستیو بارانونو د انارو باغونه او فصلونه ډیر زیانمن کړي دي. سالنګ: د سالنګ لاره د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. دینی عالمانو په کابل کې د یوې سترې غونډې پر مهال سولې ته د رسیدو په لارو چارو خبرې وکړې او دوی وویل چې امریکایي ځواکونو حضور دلته جګړه پیچلې کړې ده. د تخار ولایت د ورسج ولسوالۍ امنیه قومندان محمد افضل له خپلو دریو ساتونکو سره د بغلان ولایت په خوست فرنګ ولسوالۍ کې ووژل شو. د بهرنیو چارو وزارت د تیرې رهبرۍ لخوا د ګمارل شوو ډیپلوماتانو اسناد یو ځل بیا ارزول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې بهرنیو هیوادونو داسې افغان ډیپلوماتان ګمارل شوي چې د ډیپلوماسۍ قوانینو او ډیپلوماتیکي ژبې باندې تسلط نه لري. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د شکرې ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. تورخم کې ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې د افغان زده کوونکو لپاره یو ښوونځی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار والي شاه محمد میاخیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې له دې مخکې به افغان زده کوونکي له فرضي کرښې هاخوا تلل چې دا ستونزه اوس هواره شوه. پاکستان د سند ایالت په بېلابېلو سیمو د تندر پرېوتو او تیزو بارانونو له امله 22 کسان مړه شوي دي. مولانا فضل الرحمن وایي دا ځل به د پاکستان حکومت په زور نړوو. سټولبرګ: د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکوو. د ناټو عمومي منشي ایان سټولبرګ وایي د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او روزنه یې هم کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهنګیایي مسلمانانو په وړاندې د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ. پوتین: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو هیڅ کوم پلان نه لري. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.